فرعون او د هغه ملګري د مقابلې په ډګر کې مغلوب شول او د برلاس کېدو په ځای په معکوس ډول خورا سپک شول او کوډګران په سجده پریوتل. ویې ویل موږ رب العالمین ومانه، هغه چې د موسی او هارون رب دی. فرعون وویل تاسې ورباندې ایمان راوړ مخکې له دې چې زه اجازه درکړم؟ په یقیني توګه دا کومه پټه دسیسه وه چې تاسې په دې پایتخت کې په کار واچوله تر څو چې د هغه د واکمنانو لاس له واکمنۍ نه وباسئ. ښه نو اوس به د دې نتیجه تاسې ته څرګنده شي. زه به ستاسې لاسونه پښې ردې بدلې غوڅې کړم او له هغه وروسته به تاسې ټول په دارو زړو. هغوی ځواب ورکړ په هر حال زموږ ورګرځېدل د همغه خپل رب په لوري دي. ته چې په کومه خبره له موږ څخه غچ اخیستل غواړې هغه له دې پرته نور څه نه دي چې زموږ د رب نښانې چې کله زموږ مخې ته وړاندې شوې نو موږ هغه ومنلې. ای ربه پر موږ باندې صبر ووروه او موږ له نړۍ نه بوزه، خو په داسې حال کې چې موږ ستا فرمان بردار اوسو. فرعون ته د هغه د قوم مشران وویل آیا ته موسی او د هغه قوم همداسې پرېږدي چې په ځمکه کې فساد وکړي او ستا د خدایانو بندګي پرېږدي؟ فرعون ځواب ورکړ زه به د هغو زامن ووژنم او د هغو ښځې به ژوندۍ پرېږدم او موږ پر هغو باندې د قدرت برلاسي لرو. موسی خپل قوم ته وویل له الله نه مرسته وغواړئ او زغم ولرئ، ځمکه د الله ده، له خپلو بندګانو څخه یې چې چاته خوښه شي د هغې وارث یې ګرځوي او وروستۍ کامیابي د همغو لپاره ده چې له هغه څخه په ویرېدو کار کوي. د هغه د قوم خلکو وویل ستا له راتګ نه مخکې هم موږ ځورول کېدو او اوس ستا په راتګ هم ځورول کېږو. هغه ځواب ورکړ نږدې ده هغه وخت چې ستاسې رب ستاسې دښمنان هلاک کړي او تاسې ته په ځمکه کې خلافت درکړي، بیا وګوري چې تاسې څنګه عمل کوئ. موږ فرعونیان تر ډیرو کلونو پورې په کاتۍ او د حاصلاتو په کموالي کې اخته کړل چې ښایي هغوی متوجه شي. خو د هغو حالت دا و چې کله به ښه وخت ورباندې راغی نو ویل به یې چې موږ د همدې وړ یو، او کله به چې ناکاره وخت ورباندې راغی نو موسی او د هغه ملګري به یې د ځان لپاره په بد فال نیول، په داسې حال کې چې په حقیقت کې خو د هغو شومتوب له الله سره و، خو له هغو څخه زیاتره بې علمه و. هغوی موسی ته وویل چې که ته په موږ باندې د کوډو کولو لپاره هره نښانه راوړي موږ خو ستا د خبرې منونکي نه یو. په پای کې موږ پر هغوی طوفان ولیږه، د ملخانو سیل مو ورخوشې کړ، سپږې مو خورې کړې، چنګښې مو راویستلې او وینې مو وورولې، دا ټولې نښانې مو بېلابېلې وښودلې، خو هغوی سرکشي غوره کړه او هغوی ډېر مجرمان خلک وو. کله به چې پر هغوی باندې بلا نازلېدله نو ویل به یې ای موسی تا ته چې د خپل رب له لوري کومه مرتبه درکړای شوې ده د هغې په اساس زموږ په حق کې دعا وکړه، که اوس دې له موږ نه دا بلا ایسته کړه نو موږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائیل به له تا سره ولیږو. خو کله به چې موږ له هغو څخه خپل عذاب د یو څه ټاکلي وخت لپاره چې هغه ته په هر حال ورسېدونکي وو ایسته کړ نو هغوی به کاملا له خپلې وعدې څخه اوښتل. نو هله موږ له هغو څخه غچ واخیست او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل، ځکه چې هغو زموږ نښانې دروغ ګڼلې وې او له هغو څخه بې پروا شوي وو. او د هغوی په ځای موږ هغه خلک چې کمزوري کړای شوي وو د هغې ځمکې د ختیځ او لویدیځ وارثان وګرځول چې موږ هغه له برکتونو څخه پوره معموره کړې وه. په دې توګه د بني اسرائیلو په حق کې ستا د رب د ښېګڼې وعده ترسره شوه، ځکه چې هغوی هم له زغم نه کار اخیستی وو. او د فرعون او د هغه د قوم هغه هر څه تباه کړی شول چې هغوی ودانول او لوړول. موږ بني اسرائیل سمندر نه پورې ایستل، بیا هغوی لاړل او په لاره کې په یو داسې قوم باندې تیر شول چې د خپلو څو بوتانو په مینه کې نښتي وو. ویې ویل ای موسی زموږ لپاره هم دغسې معبود جوړ کړه لکه چې د دې خلکو معبودان دي. موسی وویل تاسې داسې قوم یې چې نه پوهیږئ، دا خلک چې د کومې کړنلارې پیروي کوي هغه خو تباه کیدونکې ده او کوم عمل چې هغوی سرته رسوي هغه سر تر پایه باطل دی.
ورپسې موسی علیه السلام زیاته کړه آیا زه ستاسې لپاره له الله نه پرته کوم بل معبود ولټوم په داسې حال کې چې هماغه الله دی چې تاسې ته یې د ټولې نړۍ پر قومونو باندې فضیلت در بخلی دی او الله فرمایي هغه وخت یاد کړئ چې کله موږ له فرعونیانو نه تاسې ته نجات درکړ چې هغوی تاسې سخت تعذیبولی ستاسې زامن یې وژل او ستاسې لوڼې یې ژوندۍ پرېښودلې او په دې کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لویه ازموینه وه موږ موسی علیه السلام د 10 شپو ورځو لپاره د سینا غره ته غوښتی او وروسته مو 10 ورځې نورې زیاتې کړې په دې ترتیب د هغه د رب ټاکلې موده پوره 40 ورځې شوه موسی علیه السلام د تلو په وخت کې خپل ورور هارون ته وویل له ما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لاره مه ځه کله چې هغه زموږ په ټاکلې نیټه راورسېد او د هغه رب له هغه سره خبرې وکړې نو هغه هیله وکړه چې ای پروردګار ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا وګورم الله وفرمایل ته ما نشي لیدلی هو لږ شان د غره لوري ته وګوره که هغه په خپل ځای ولاړ پاتې شو نو البته ته ما لیدلی شي نو کله چې د هغه رب په غره باندې د دیدار وړانګې وغورځولې نو هغه یې میده میده کړ او موسی علیه السلام بیوخه پریوت کله چې په سد شو نو وی ویل پاک دی ستا ذات زه ستا په دربار کې توبه باسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم الله وفرمایل ای موسی ما ته د خپل پیغمبرۍ او له ما سره د خبرې کولو په سبب په ټولو خلکو غوره کړی نو څه چې زه درکړم هغه واخله او شکر ادا کړه له هغه وروسته موږ موسی علیه السلام ته د ژوند د هرې څانګې په باب نصیحت او د هر اړخ په باب هدایت پر تختو باندې لیکلی ورکړ او هغه ته مو وویل دا هدایت په خپلو محکمو لاسونو واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې د غوره مفاهیمو پیروي وکړي ژر به زه تاسو ته د فاسقانو کور در وښیم زه به له خپلو نښانو څخه د هغو خلکو سترګې واړوم چې په ناحقه په ځمکه کې تکبر کوي هغوی که هره نښانه وګوري هېڅکله به پرې ایمان را نه وړي که سمه لاره یې په مخه ورشي نو هغه به غوره نه کړي او که کږه لاره یې تر سترګو شي نو په هغې باندې به وخوځي ځکه چې هغوی زموږ نښانې دروغ وګڼلې او له هغو څخه یې بې پروایي وکړه زموږ نښانې چې چا دروغ وګڼلې او د آخرت له راتګ نه یې انکار وکړ د هغه ټول کړه وړه بابېزه یعنې ضایع شول آیا خلک به له دې پرته بل څه بدله ومیندلی شي چې څه وکري هغه به وریبي له موسی علیه السلام نه وروسته د هغه قوم له خپلو ګاڼو څخه د یو خوسکي بت جوړ کړ چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله آیا هغو نه کتل چې نه ورسره هغه خوسکی خبرې کوي نه په کومه چاره کې ورته لارښوونه کوي خو سره له دې هم هغه معبود یو او هغوی سخت ظالمان بیا کله چې د هغوی د غولیدنې طلسم مات شو او هغوی ولیدل چې په حقیقت کې هغوی ګمراه شوي دي نو وی ویل چې که زموږ رب پر موږ باندې رحم ونه کړي او موږ ته بښنه ونه کړي نو موږ به تباه شو له هغې خوا موسی له غوسې او اندېښنې ډک خپل قوم ته ستون شو له راتلو سره سم هغه وویل تاسې له ما وروسته ډېره ناوړه قایم مقامي وکړه آیا ستاسې دومره صبر رانغی چې د خپل رب د حکم انتظار مو کړی وای او تختې یې وغورځولې او د خپل ورور هارون د سر ویښتان یې ونیول خپلې خواته یې راښکود هارون وویل ای زما د مور زویه دې خلکو پر ما فشار راوړ او نږدې و چې زه یې وژلی وای نو دښمنان په ما مه خوشحاله کوه او له دې ظالمې ډلې سره ما مه یو ځای کوه بیا موسی علیه السلام وویل ای ربه ما او زما ورور ته بښنه وکړه او موږ په خپل رحمت کې داخل کړه ته تر ټولو لوی رحیم په جواب کې وویل شول چې کوم خلکو چې خوسکی معبود نیولی هغوی به ارومرو د خپل رب په غضب اخته شي او د دنیا په ژوندانه کې به له رسوایي سره مخامخ وي دروغ تړونکو ته موږ هم دغه راز سزا ورکو او کوم خلک چې بدې چارې سرته رسوي بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو په یقیني توګه له دې توبې او ایمان نه وروسته
ستا رب بخونکی او رحم کوونکی دی.